أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو دوستانو او ملګرو ته یو ځل بیا ښه راغلاست وایم. هیله کوم چې ټول به روغ جوړ او ښه ورځ مو پیل کړې وي. نن موږ په دې ویډیو کې به زده کړو چې څنګه موږ کولی سو چات جی پی ټي په مایکروسافټ اکسل کې استعمال کړو. موږ خو چې دا چات جی پی ټي په مایکروسافټ اکسل کې د ډیرو شیانو لپاره استعمالولی سو، لکه د فرمولو او د نورو. خو نن چې دا یو یوز به یې وایو چې هغسې د شیټ جوړولو. نو راځئ چې دا درس شروع کړو. په دغه چې کې له ما سره دغه پراپټ ده، هغه ویلی دی. نو ما پوښتنه درنه کړې ده چې ما ته یو شیټ یو اکسل لیست جوړ کړي چې هغه د جګو د پیسو او د یو ایس یا د یونایټډ سټیټ لکه د ډالرو د تبادلې لکه مثلا د تبادلې نرخ یې ښیي. نو تاسې بیا د ډیرو شیانو لکه مثلا زه یو مثال در کومه، زه هغه غواړم چې ماته د میجر لکه مثلا د جګو پیسو او د ډالرو سره د تبادلې نرخ وښیي. نو ما زه د دې لپاره معلومات غواړم، او په دغه ځای کې ما ورته ویلي write this content as visual basic code that I can run as a model in Excel یا Microsoft Excel. نو په دغه ځای کې یو مهم ټکی دی چې هغه همیشه تاسې پام کوئ چې درنه پاتې نه شي. ځکه چې که پاتې سي نو تاسې چې څومره هغه کوډ په مایکروسافټ اکسل کې پیسټ کوئ نو تاسې به یې نشئ کولی، تاسو ته به ایرور درکوي. نو تاسې به خپل وخت ضایع کوئ، وارخطا به یې چې څه شي وکړو، خو خبر نه یئ چې تاسې خپل پرامپټ هم غلط لیکلی ده، خپله پوښتنه هم غلطه لیکلې. هغه مهم ټکي چې دی هغه چې درنه پاتې نه شي مارو. اول دا باید درنه پاتې نه شي، دا ټولو کې مهم ده. او بل چې دا this content as visual basic code. نو موږ لکه د کور په شکل دی، موږ لکه مثلا چېرې موږ دا ورته ونه لیکو نو موږ ته نور معلومات لیکي، لکه مثلا درته لیکي کرنسي څه شي ده، لکه ډالرو کې اکسچینج. خو موږ یې کوډ په کار ده چې موږ یې په خپله په مایکروسافټ اکسل کې استعمال کړو. نو موږ به دا ماډل او دا بیسک کوډ درنه پاتې نه شي. نو تاسې چې دا ولیکئ تاسې به انټر ووهئ. نو تاسې باید لږ ذره صبر وکړئ، دغه کوډ چې ده دغه به تا ته اماده کړي، یعنې دغه کوډ تا ته جوړوي. او بیا په دغه ځای کې لکه مثلا تاسې نه پوهیږئ چې دغه کوډ څنګه یوز کړئ، تاسو ته انسټرکشن درکوي، لکه مثلا تا ته لاره درکوي چې څنګه کولی شئ دا یوز کړئ. لکه تاسې وګورئ، اوله چې دا اوپن اکسل مایکروسافټ اکسل خلاص کړئ، بیا دلته شارټکټ یې راوستلی چې هغه چې د آلټ پلس 11 ده، هغه چې دا پی ای هغه خلاصوي، ایډیټر خلاصوي. بیا تاسې دوم سټپ چې دا انسرټ ته چې لاړ شئ، بیا تا ته په هغه ځای کې ماډل باندې کلیک کړئ. نو تاسو ته هغه سټپ بای سټپ درته کوي څنګه دغه کار کوي. نو که چېرې موږ اوس راسو، دغه د موږ کوډ به اوس اماده شوی ده. نو تاسې به دا باید کاپي کړئ. نو تاسې چې هغه کوډ را کاپي کړ، تاسې باید مایکروسافټ اکسل ته راسئ. او په مایکروسافټ اکسل کې تاسې به د ډیولپر ټاب ته راسئ. که چیرې تاسې نه لرئ، تاسې دا له دوه لارو نه کولی شئ دا ټاب راولئ. اوله لار دا ده چې تاسې راځئ په دغه کې راست یا رایټ کلیک کوئ او په کسټمایز ریبن باندې کلیک کوئ. نو تاسو ته به دغسې صفحه راخلاصه کړي. بیا په دې کې به تاسې راځئ دغه ځای کې ډیولپر، دا به تاسې چک مارک کوئ او اوکې به وهئ. نو دا به بیا دلته راسي. او دومه لاره چې دا تاسې باید فایل مینو ته راسئ. په فایل کې آپشن، او په آپشن کې بیا کسټمایز ریبن، دغه ځای کې ډیولپر. دا وګورئ، دا باید تاسې چک مارک کړئ او اوکې به ووهئ. نو دا به څه وکړه، دا به راسي. بیا تاسې په دغه ځای کې به تاسې به ویژوال باندې به کلیک کوئ، بیسک. نو په دې باندې چې موږ کلیک کړو، تاسې به دې صفحې ته راولئ. په دې کې به تاسې انسرټ ماډل په دې باندې کلیک کوئ. دا به چې خلاص تاسو ته به دې صفحه راسي. نو تاسې به په دغه ځای کې هغه کوډ پیسټ کوئ کوم چې تاسې په چات جی پي ټي کې جوړ کړی و.
نو تاسې به دغه ران وښئ. دا وینئ د شنه بټنه یوه دا ده، او بل دغه ران تاسې راسئ. خو په دغه بیا ران کې درې نوره اپشنونه هم دي. ګوره، یو، دوه، درې. بیا دغه چې کیسه تنه دغه ران وښئ، تا ته به دغه جوړ کړي. بیا بېرته تاسې دې ته صفحې ته راولي. تاسې ورخطا کېږئ مه. داسې مه کوئ چې چېرې دې ما کار څه سو، دې ما هغه څه سو، لکه دې ما ډېټا دا خو هغه ده، تنه خو کوډ ده. نو بیا ورخطا کېږئ مه، ځکه چې هغه تا ته د مایکروسافټ اکسل په ځان ته یا په بله وینډو کې تا ته اوپن کوي. نو تاسې باید هغې وینډو ته راسئ. نو که چېرې دا نوې وینډو مو خلاصه کړئ، وګوره موږ دلته ګوره کرنسي ایکسچینج ریټ. وګوره ایرو چې ده دومره ده، د لندن پیسې چې دي $1 دومره کېږي، او د جاپان، د استرالیا او تر اخره پورې. ګوره موږ ته هغه ټولې مهمې چې دي ګوره دلته یې راوستلې. د ایروپ دی ایرو دی دغه پیسو نوم څه ده. ګوره د لندن پیسې ګوره مهمې دي، د جاپان، استرالیا، کاناډا، فرانس، چاینا، انډیا، مکسیکو، برازیل او تر همداسې تر اخره پورې. یو څوک یې ووایي ریډیبل. ډېره مننه، دا و د نن ورځې درس. هیله کوم چې دا ویډیو به مو خوښه شوې وي، او دا ویډیو له ملګرو سره مو هم شریکه کړئ، تر څو هغوی هم ترې ګټه او فایده واخلي. او که چیرې تاسې زموږ چینل ته نوي یاست، نو لایک او سبسکرایب کړئ، تر څو د نورې ویډیوګانې هم درڅخه پاتې نسي. والسلام.